د پرمختګ مهم خبر ملا برادر وایي د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو چارې به د هند په مرسته ډېر ژر پیل شي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تازه خبر ورکړی چې د یو هندي شرکت سره یې خبرې نهایي شوي تر څو د کونړ پر سیند د برېښنا بند چارې پیل کړي. ملا برادر چې پاکستان یې مخاطب کړی ویلي چې هیڅوک د افغانستان د آبادۍ مخه نشي نیولی او د هیواد د هر څاڅکي د اوبو قدر ورسره دی. ملا برادر په خپلو خبرو کې د څو نورو پروژو یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. د یادونې وړ ده چې دغه هندي شرکت د نورو ډیمونو د جوړېدو ژمنه هم کړې چې چارې به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. که د کونړ په سیند د برېښنا ډیم جوړ شي او اوبه یې مهار شي نو د پاکستان په خلاف به یې د سفر په شکل استعمالولی شي.